Bootstrap models موږ models ډیر کارو دا چې د جاواسکريپټ یو خپل پلګین دی model jQuery مخکې د دغه سره کارېدل د Bootstrap پور سره نو اوس د جاواسکريپټ پلګین شوی دی models ډیر ځایونو کې کارول کیږي یعنی ډیر یو پراخه ساحه د استعمال لري نو زه غواړم چې ځینې لکه دا یو model دی Bootstrap model تاسو کولی شئ چې لکه تاسو غواړئ چې زه به یو مثال تاسو ته ulearn.com درکړم چې تاسو کله لوګین کیږئ دی تاسو ته یو خاص موډل درکوي نو دا که چیرې راسه زه لاګ آوټ سم ساین آوټ نو ډیر د موډلز اړوند ډیر بحثونه څه که چیرې زه ساین ان وم دغه یو موډل دی دغه کم چې دلته موږ پر دا ساین ان باندې کلیک کوو دا یو موډل موږ ته راځي دلته زموږ څخه ایمیل او زموږ کم د لوګین هغه کم کریډینشل دی هغه راڅه نو تر ټولو مهم شی موډل دی راځو موډل سره کوم موږ جوړولی سو په بوټسټراپ کې تاسو کولی شئ چې دلته موډلز پیدا کړئ چې سره کم کار کوي نو موډلز ډیر په اسانۍ سره موږ کولی سو چې جوړ کړو داسې موډلز چې دلته کلیک وکړئ دلته یو موډل درته راسي د لوګین کریډینشل پکښې کې او سټیټیک بیک ډراپ یو جلا موضوع ده او سکرولینګ کانټینټ که چیرې تاسو دلته یو غټ موډل غواړئ نو موږ باید د دې څخه یو موډل ووایو چې سره کم کار کوي ډیر دی موډل ویت پاپ اورس دی تاسو کولی شئ پاپ اورس هم سره کار کوي یوزینګ ګریډ که چیرې تاسو غواړئ په موډل کې ګریډ کار کوي دا هغه وخت که چیرې موږ او تاسو د ګریډ پر فورمونو باندې بحث وکړو سره کم کولی شو یو فورم په ګریډ کې جوړ کړو نو تاسو کولی شئ چې د ګریډ فورم هم په موډل کې جوړ کړو موږ به تاسو به راسه لومړی به یو ساده موډل جوړ کړو او وروسته به دې ته موږ او تاسو یو خاص ګریډ سیستم هم ورکړو خیر راځو زه غواړم چې شاید دلته یو موډل جوړ کړم رابسم دلته دلته به یو د موډل کلاس واخلو بل به د موډل ډیالاګ او په دې کې بیا موډل زما فکر سره موډل کانټینټ آی تھنک کانټینټ موډل کانټینټ موډل کې کنټینټ کم کنټینټ موجود دی دا کنټینټ یو شی وسو چې دا بیا بل مشکل دلته د موډل کنټینټ کلاس په دې کې داخل h1 باندې موډل یو خبره سته موډل هیډر یو موډل هیډر لري په هیډر کې h1 کلاس پر دې h1 باندې زه لګوم موډل ټایټل تاسو کولی شئ چې موډل کې ډیر شیان ورکړئ زه غواړم چې یوازې د موډل سټرکچر دلته ورته دغه کومه نو هغه ډایلاګ باکس دی او دلته موډل باډي تاسو کولی شئ د موډل باډي جوړه کړئ دلته به د موډل باډي وي او موډل پوټر هم لري تاسو کولی شئ چې موډل پوټر هم ورکړئ دا کلاس باندې به تاسو ته موډل پوټر جوړ کړي او تاسو به په موډل پوټر کې کم شیان ورکوئ چې هغه لکه دا بټنان چې دي دا ورکوو لکه دلته تاسو وینئ دوه بټنان دي پوټر باډي او دلته نو دوه بټنه یو ټایټل دی او بل کم د کلوز بټن دی نو راځو دلته زه غواړم چې د موډل ټایټل ورته ورکړم چې دا ټایټل زه ورکوم چې ایمیل دغه یوزر موډل دلته موږ تاسو کولی شئ چې بټن یو بټن جوړ کړو او هغه ته که چیرې دا موډل موږ غواړو چې کلوز یې کړو نو د هغه لپاره موږ د BTN کلاس او BTN د کلوز بټن جوړو BTN کلوز دا دواړه خو مو ورته ورکړل بل بیا موږ ډیټا بیس او دلته موږ ورته لیکو چې ډسمس نو د دې په ډسمس څخه هدف دا دی چې موږ او تاسو کله پر دې باندې کلیک وسي نو دا کوم موډل چې موږ لرو دا موډل دی کلوز که چیرې راسو زما فکر سره ډسمس همداسې دی لکه دی چې جوړ کړی دی
او ایریا لیبل به ورته ورکړو چې دا کلوز لید دی دا بټن. ښه یو خبره دا ده چې موږ بل شی هم ورکړی دی. دا مو هغه بټن جوړ کړي چې دی په بټن په کلوز کېږي. موږ او تاسو کولی شئ چې مخکې موږ زه غواړم چې د لومړي ځل لپاره دلته ورته لیکم چې پی ته لید او دلته ورته لیکم چې دا د موډل باډي ده. موډل باډي زه نه غواړم چې ډېر څوک پکې دغسې. دلته زه یو بټن ورکوم لکه بټن په دې بټن کې به BTN وي او BTN پرایمري وي. ما غلط کړی BTN پرایمري. نو دا بټن دی دلته په دا موډل کې د سیو په نامه باندې خاص بټن جوړ کړو. اوس به نو موږ ته نه ښکاري زما په فکر سره که چېرې دغه څه نه راته ښکاري دا باید موږ یو بټن ورته جوړ کړو په هغه باندې دا موډل کم موډل چې موږ دلته دا جوړ کړی دی دا باید پر یو خاص بټن په تور باندې دی شو سي موږ ته. ښه دا ډېر په اسانۍ سره موږ کولی شو دا شو کو. لومړی زه راځم چې دا ټاب انډکس به هم ورته ورکړم دې موډل ته. ښه دلته موږ تاسو کولی شو چې ټاب انډکس ورته پاس کړو -1. اوس راځو چې دغه یو بټن دلته موږ غواړو چې جوړ یې کړو او هغه بټن لکه دلته چې موږ او تاسو لرو لیفټ ډیمو باندې زه کلیک نو دلته چې زه پر دې بټن باندې کلیک کوم موږ ته یو موډل راخلاص کړي. دا یو ډېر ښه بحث دی. دلته که چېرې تاسو وګورئ ټوګل چې دی ډیټا بیس ټوګل چې دی هغه خپله موډل دی او ټارګیټ یې هم ځکه چېرې دا داسې کړم نو ښه نو ټارګیټ یې هم دغه اګزامپل موډل چې ته یو موډل ته یو خاص آی ډي ورکړې لکه دلته چې دا موډل آی ډي لري او موډل باید آی ډي ولري ځکه چې نو دلته هغه ته آی ډي ورکړې. ښه راځو بټن ته جوړو. زه دلته یو بټن اخلم بټن او دا بټن به پرایمري BTN پرایمري. دا بټن چې پرایمري سو زه ورته لیکم چې ټریګر بټن ځکه چې دی ټریګر کوي او دلته ځینې کلاس دغه ورکوم لکه ډیټا بیس ټوګل موډل دی ټوګل کې او ډیټا بیس ټارګیټ کم موډل ټارګیټ ورکوم. دلته ورته لیکم چې یوزر موډل ځکه چې زه یوزر موډل جوړوم نو دا یوزر موډل او دلته پر دې باندې به آی ډي ورته پاس کړو. ښه آی ډي یوزر موډل اصلا د آی ډي جوړول خو داسې نه دي خو اوس ما کریټ کړي دي او ځینې شیان لکه اضافي شیان لکه دلته چې ستا پر دې بټن باندې هغه به زه وګورم چې شي شته دا ایریا لیبل بیا راواخلو هلته به کلیک آی تھنک ایریا. ښه دا دوه دي چې دا به زه راواخلم کاپي او دلته بیا پر دا بټن ورته ولګوم دا دغه دا به د آی ډي سره مساوي وي. ښه اوس که چیرې راسو زه غواړم چې دلته بټن ولرم کله چې کلیک پر وکړم نو دلته موږ ته یو موډل جوړي. دا ډېر په سپیډ سره موږ ته دا موډل راځي نو دې لپاره موږ یو طریقه لرو دا بټن ولې داسې دی زه باید لومړی بټن جوړ کړم. دلته BTN کلاس هم پر اپلای کړم را به سو یو لوګین بټن دغه به جوړ کړو یو لوګین. ښه که چېرې زه کلیک وکړم دی اوس به جوړ شي. زه غواړم چې په دې کې موږ لوګین کریډینشل ولرو. ښه اوس ولې کار نه کوي مخکې خو کار کوي دا به داسې کړم باید کار وکړي چې ولې دغه شو لومړی خو جوړ شو چې اوس ولې داسې دی. ښه زما فکر سره راغلی دا یو څه مشکل لري. ښه نو تاسو کولی شئ چې دلته پر موډل باندې ځینې شیان ولګوئ. زما فکر سره دلته تاسو کولی شئ چې که چیرې انیمیشن ورکوئ ټرانزیشن ورکوئ نو دلته پیډ ورکړئ دا موډل به یو څه په استه استه لوډ کېږي که چیرې راسم داسې
دا یو ډېر ښه شی دی. چیرې موږ کلیک دا بټن چې د کلوز بټن دی دا خپله موږ ورته ورکړی و. نو زه غواړم په دې کې یو لاګین فارم جوړ کړم. ښه راځو په باډي کې زه غواړم چې دلته په ماډل باډي کې دا ایسته کوم. د دې لپاره زه یو فارم جوړوم. په فارم کې پر فارم باندې کلاس د رو لګوم ځکه چې دا یو رو موجود دی او پر دې باندې زه نور دغه جوړوم کال لکه مخکې چې موږ تاسو کړي وو کال ام ډي 12 او په دې کې زه غواړم مخکې موږ تاسو دلته انپوټونه جوړ کړي وو زه راځم هغه راخلم که چیرې موږ تاسو درلوده لکه ایمیل او پاسورډ. زه غواړم چې سیم شی لکه څرنګه چې ویلرنا درلودی هغسې یې جوړ کړو. یو ماډل موږ تاسو ولرو ځکه چې ماډل ډېر ایمیل لپاره موږ تاسو جوړ کړئ. زه غواړم چې د پاسورډ لپاره هم یو خاص د بوټسټراپ ماډل ولرم. دلته زه ورته لیکم چې پاسورډ نو دلته به زموږ او ستاسو ګریډ سیسټم هم ډېر کور سي چې موږ تاسو سره څرنګه کولی شو چې ګریډ سیسټم زده کړو څرنګه کولی شو چې ریسپانسیو لای آوټونه جوړ کړو. نو دا یې ښه مثالونه دي چې موږ تاسو دلته په ښه دلته اوس موږ تاسو دا موډل لرو. دا موډل دا موډل کې موږ چې کوم ریسپانسیو لای آوټ جوړ کړی دی خپله موډل ریسپانسیو نه دی خو بیا هم چې پر کوم ځای دی ولاړ دی موږ تاسو کولی شو چې د سیو بټن سبمیټ او دلته کوم شیان چې ضروري دي په موډل کې هغه موږ تاسو کولی شو که چیرې سیو بټن اوس کلیک کړئ اوس خو نه کېږي تاسو کولی شئ چې سبمیټ بټن ورکړئ او موډل بیرته د سبمیټ سره وروسته تاسو کلوز کړئ.